رب العالمین دا افغانان ډیر ودردېدل. رب العالمین څوک چې دوی سره ظلم کوي الله څوک د فریاد اورېدلو د دې افغانانو نشته. الله ته فریاد واوري او دغه ظالمانو باندې ځمکه راتنګه کړي. رب العالمین څوک چې دا شانتي ظلم کوي د دې افغانانو سره الله د ځمکه له قارون په شانتي اوښلې رب العالمین او په دې ځمکه باندې دننه کړي. الله داسې زلزلې پرې راولي چې رسولونه یې ختم شي. یا الله فرعون هم دا ظلمونه دې خلکو سره کول، ماشومان به وجل. رب العالمین دې خلکو سره هم د فرعون په شانتي معامله وکړي او هلاک او تباهي کړي. یا الله د دې خلکو نه ته انتقام واخلي. یا الله د دې مظلوم ملت نور څوک دا اورېدلو نشته، الله ته په خپل رحم وکړي. یا الله ستا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ول د مظلوم د خیرین او یریګا د دو د الله په مابین کې هیڅ پرده نشته. او رب العالمین دا خیرو ته ویل انصرنک ولو بعد حين. اے خیرو اے د مظلوم بدعای زبستا مدد کوم اگر که سو اخباری رب العالمین ته زمون خیری قبول کی او رب العالمین د خلق هلاک او تباہ کی. او دا ګوره د یقین خبره ده، دا یقیني خبره ده. دا الله رب العزت کتاب په دی باندې گوی ورکي چې داسې انسانانو وخت ډېر کمی چې کم ظالمانی. الله رب العزت فرمایي قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المجرمین. وګورئ په دې ځمکه کې وګورئ چې د مجرمانو هغه انجام څنګه شولو. او هغه خلک چې هغې د بشر دوستۍ اعلانونه کوي، ځان ته بشر دوسته وایي، هغې ته وایم چې ولې خاموشه یې؟ راپاڅئ دې ټیم کې د افغانانو په دغې اوازونو او په دغې ظلم باندې. خو چونکې بشر دوستي هغه په اسلام کې ده، د اسلام نه علاوه په نورو دینونو کې نشته دی. اسلام موږ ته دا وایي چې کله یو کافر بچي هغه سره به ته بد رویه نه کې. کله چې د یو کافر ښځې ته به هغه ته څه نه وې. کله چې د یو کافر مور او پلاري ته به هغې سره بد سلوک نه کې، هغې به نه وژنې بلکې د هغې سره به ښایسته معامله کې. نو دا ظالم انسان چې کوم انجام دی هغه ډېر خطرناک وي. رب العالمین به تباه کوي انشاءالله.